الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې موږ د دعوت الی الخیر یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر په باره کې درس ویلی و او هغې کې دا بیان کړی چې د خپله دعوت او بلنه دې اصلي موضوع چې دا اصل مطلب چې دا موږ تاسو ویلي چې د اسلام دین ته دعوت کول دا د دعوت اصلي موضوع او هدف دا دی چې د انسانانو ته لارښوونه وشي، هدایت وشي، د کږې لارې نه سمې لارې ته برابر شي. بیا هم د دې ډولونو په باره کې ویلي چې دا مجموعاً د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د سنتو نه داسې معلومېږي چې دا په دوه قسمه ده، یو فردي یا انفرادي دعوت او بل چې د اجتماعي یا ګروپي دعوت دی. او د هغې نه وروسته موږ د دعوت اسالیب او طریقې ویلې وې چې د ټولو نه مخکې اول پکار دا دی چې هغه کوم ناروغي، مرض، مشکل، تکلیف او ستونزه چې په کوم ځای کې موجوده وي هغه تشخیص شي او د هغې تشخیص نه وروسته د هغې د علاج لارې چارې برابر شي، لکه څنګه چې ډاکټران اول معاینات کوي، د معایناتو نه وروسته بیا تداوي کوي. دغسې په دعوت کې مهمه مسله دا ده چې هلته هغه کوم مشکلات، تکلیفونه، کوم ګمراهۍ، کوم بېلارۍ چې موجود دي هغه اول تشخیص شي او د هغې نه وروسته د هغې مطابق هماسې د هغې علاج او د هغې طریقه شروع شي. د هغې نه وروسته موږ تاسو ویلی چې کوم شکوک او شبهات چې د انسانانو په ذهن کې موجود دي، په فکر کې موجود دي، هغه ډېر په ښه طریقه باندې هغه جواب شي، هغې ته حل لاره پیدا شي او هغه واضحه شي بالکل شکوک او شبهات او لرې شي. او د هغې نه وروسته ترغیب او تشویق او هڅول صورت ونیسي چې دا څومره شیان چې دا په د یو صورت باندې کېږي چې کله هر کار مونږ کوو د هغې تر شا هغه هدف او مقصد واضحه شي او هغې ته تشویق او ترغیب شي. مونږ او تاسو دا څونه په دین کې نیک اعمال ګورو، لمونځ دونه درجې لري، دونه ثوابونه لري، دنیا کې دا ګټه ده، آخرت کې دا ګټه ده، روژه دا ګټه لري، په آخرت کې په دنیا کې دغسې زکات، دغسې حج، دا څومره اعمال چې موږ او تاسو دي دا ټول که د دې تر شا دغه مسله موجوده وي چې دا کار چې څه کوې په دنیا کې دا ګټه ده، په آخرت کې دا ګټه ده او ستا مسؤلیت او ذمهواري دا ده. که دغه طریقه اختیار شي نو بیا دعوت ډېر ښه اثر کوي. او د دې نه وروسته بل هغه دا و چې تعلیم او تربیه، خلکو ته ښوونه، خلکو ته ښودنه او خلکو ته زده کړه کول او د دې په خوا کې دوی تربیت کول چې دا کوم شیان زده کړي دي دا په عملي شکل باندې څنګه سړی پیاده کړي. لکه یو سړی وایي چې د لمانځه ټول شیان ما یاد کړي دي خو دا په عمل کې د لمونځ څنګه ادا کېږي دغه ته ویل کېږي دا د تربیت یو طریقه وي. بیا د هغې نه وروسته موږ د دعوت وسایل هم بیان کړي وو چې دعوت کې کوم شیان دي، درسونه دي، موعظې دي، مناظرې دي او دې سره وروسته مناقشه او کله کله داسې په لاره کې ګرځېدل او خلکو ته خبره کول، کتابونه، رسائل، مجلې، د رادیو، تلویزیون، دا مختلف شیان چې دا ټول د دعوت وسایل دي. او د هغې نه وروسته موږ په یو عنوان باندې شروع کړی و چې د دعوت ته ضرورت او اړتیا او د هغې اهمیت څه دی چې موږ تاسو دا په دین کې دې ته ډېر زیات هغه ورکړل شوی او تقریبا دین کې بنیادي خبرو کې یو خبره چې د هغه دعوت الی الخیر او دعوت الی الله دی. قرآن عظیم شان فرمایي چې ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، په تاسو کې د یو ډله خامخا موجوده چې خلک د خیر طرف ته، د خوبۍ طرف ته، د نیکۍ طرف ته راوبلي او داسې د موږ د امت یو افضلیت بیان شوی د کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو بهترین امت، وسط امت، د خیر امت یې او د تاسو کار دا دی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکوئ. نو د دې د امت بهتري په دغه خبره کې ده او هلته وایي چې یو ډله دي. نو اصلا د دې اهمیت موږ تاسو اوس بیانوو چې دا سړی په دې پوه شي چې دې خبرې څومره اهمیت دی چې دا کار په دین کې دومره بنیادي خبره بیان شوې ده. اول خبره دا ده چې د انسان خپل نفس، موږ مخکې نفس په باره کې تشریح کړو، د انسان نفس چې کوم یو دی دا مادي دی او د دې میلان او تمایل هم مادیاتو طرف ته دی، دنیا طرف ته ډېر دی. نو د دې په خاطر باندې چې انسان خو یوازې دا ژوند نه دی، یوازې ماده نه ده، انسان روح هم لري، دنیا هم لري، آخرت هم لري، دغسې ظاهر هم لري، دغسې باطن لري، داسې دنیا لري، داسې آخرت لري. موږ د دې په باره کې مخکې د انسان د 8 ابعادو یا د 8 برخو اړخونو په باره کې خبره کړې وه. نو دا ټول 8 بعدونه د انسان د ژوند چې کوم یو دي دا ټول په نظر کې ساتل پکار دي. اوس نو هغه وخت انسان کامیاب دی چې د هر بعد ته سړی توجه وکړي، داسې نه چې یو اړخ سړی ونیسي بل اړخ تاوان وکړي. دا ټول اړخونه که کله نظر کې ونیولی شي نو دا ډېره بهتره نتیجه او پایله لري. په همدې خاطر باندې
چې د انسان نه د خپل مادي وجود او د نفس چې کوم دی د میلان صرف دنیا او ظاهر خبرې ته دی. نو په دې خاطر باندې اوس دعوت چې کله راځي نو دغه مادي اړخ چې کوم یو د دا مد نظر نشي یا فل فیصدي اندازه د ضرورت باندې هغه نفس ته باندې مشکلاتو لپاره د هغې خوراک د هغې څښاک جامې نکاح کول دغسې زندگی برابر المالدارۍ کور و زندگی او دا ټول شیان مد نظر. خو دې په خوا کې انسان یوازې ماده نه دی، دې کې روح دی، دې کې آخرت دی، دې کې باطني مسایل هم شته او انفرادي هم شته اجتماعي شته. نو دا شیان په دعوت باندې دا مسله کېږي چې ګوره انسانه دا ته چې صرف یو اړخ ته میلان لري، یو اړخ ته تا تمایل دی، دا صحیح نه خبره نه ده چې برزنده یو شی ونسې. که یو سړی ووایي چې نه د ټول کار زه صرف په دې سترګې باندې کوم، سترګې باندې دې ته ډېره توجه کوم، نو ستا غوږونه ستا خو نور شیان په دې وجود کې شته دی. که یو سړی وایي چې نه زه ډېره توجه غوږونو ته کوم او دا ډېر مهم شی دی، دا نور نه دی مهم، نو معنا دا خو یو غوږ د شو. نو دا خو یوازې نه دی بلکې موږ او تاسو 15 حواس لرو، داخل کې عصبي نظام لرو، زړه لرو، سترګې لرو، پښتورګي. هغه اکثره کې تاسو خیلی به د دواګانې انټي بیوټیک او دا نور شیان چې کوم دي کله چې د خپل اندازې نه زیات شي یا بلا ضرورت استعمال شي نو هغه یو تکلیف خو صحیح ښه کي، خو دلته نور تکلیفونه منځته راوړي. عوارض جانبي موږ او تاسو په ژبه کې ورته انګلیسي کې ورته ساید افیکټ او طبي اصطلاح کې ورته وایي چې که کله بغیر د ډاکټر د مشورې نه، غیر د ډاکټر د هدایت د لارښوونې نه یو سړی هسې دواګانې استعمالوي نو ساید افیکټ خامخا پیدا کوي، جوانب عوارض جانبي پیدا کوي، یو مرض ښه کوي، 2-3 نور پیدا کوي. نو ځکه دلته په دې دعوت کې دا مسله مد نظر نیول کېږي چې انسان په دې پوه شي چې ستا صرف زندگی یو بعده نه ده، یو اړخ نه دی، بلکې ته اته اړخونه زندگی لري، دنیا لري، آخرت لري، ظاهر لري، باطن لري، ماده لري، روح لري، افراد لري، اجتماع لري، چې دا ټول شیان په نظر ونیسي. نو یو مسله هم دا چې نفس خو مادي طرف ته زور کوي، نو دعوت باید دا را دې خواته کړي چې نه ستا زندگی نور بعدونه هم لري، هغې ته هم باید ته توجه وکړي. یو اهمیت او ضرورت دا. دویمه خبره پکې مهمه دا ده چې دا د شر او د بدۍ کوم داعیان او بلونکي چې د شر او د بدۍ د فساد د خرابۍ او د فتنې دا څومره داعیان چې په دنیا کې موجود دي دا خپل کار کوي. دوی همیشه چالان دي، یو دقیقه خوب نه کوي، یو دقیقه کې باقاعده پلانونه او پروګرامونه دا شیان جوړوي د خلکو د شر او د فساد او د فتنې او د خرابۍ په خاطر باندې. اوس د دې په خوا کې خو کم از کم د انسان خو که ټول هم دوی ته پرېښودلی شي، د شر او د فساد او د فتنې افرادو ته پرېښودلی شي، خو معنا دا شو چې انسان خو د سر نه تر اخره به ټول غرق کړي. نو دلته داسې کسان په کار دي چې که دوی د شر هغه کوي، دعوت کوي، نو د خیر دعوت یې خوا کې ورسره موجود دي. لکه دا د آدم علیه السلام د وخت نه شروع خبره ده چې کله آدم علیه السلام الله عز وجل د امتحان په صحنه کې واچولو او شیطان هغه ته دوکه ورکړه، هغه ته بازي ورکړه، هغې وغولولو او بالاخره د جنت نه محروم کې او دنیا ته راښکته شو په دې مشکلاتو. نو قرآن عظیم شان وایي قلنا اهبطوا منها جمیعا، تاسو ټول کې وځئ لاندې ځمکې ته، هلته ستاسو زندګي ده. فإما یأتینکم مني هدی ومن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تاسو لاړ شئ لاندې، تاسو ته به ما هدایات او لارښوونې درځي، هر چا چې د دې پیروي وکړه هغه به کامیابي او چا چې ونه کړه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب هغه کسان چې هغوی کافران دي، لارې غلطه کړې، دوکې لاندې راغلي دي، هغه به بس جهنم ته ځي. نو هغې ځای نه دا خبره شروع شوه چې ګوره دوه خبرې دي، یو خانه د شر او د فساد او د فتنې داعی ابلیس دا کار کوي خپل، هغه همیشه د انسان سره دشمنی اعلان کړې ده. قرآن عظیم شان فرمایي چې شیطان الله ته ورته ویلی چې فبعزتک لاغوینهم اجمعین، ستا په عزت مې د قسم مې دا ټول انسانان به زه ګمراه کوم، زه به اغوا کوم، زه به په فتنه او فساد او په شر کې اچوم. هغه قسم خوړلی، قسم خوړلی دشمن دی. نو چې قسم خوړلی دشمن دی هغه شپه ورځ کار کوي، هغه په لکونو په میلیونونو شاګردان او دا چونګټې مونګټې لګیا دي د خلکو د انسانانو د غولولو دپاره کار کوي. نو په کار خدا ده چې په دې انساني جامعه کې په انساني هغه کې داسې کسان دي موجود دي چې د بېلارۍ نه خلک دې خواته راوولي. نو دا دویمه اهمیت او ضرورت دا دی چې د شر او د فساد او د فتنې داعیان شته، بلونکي شته، شیطانان مطلب شته دی، انسي او جیني. نو دغسې خو د داسې خلک هم موجود دي چې د خلک خیر ته راوبلي کړ، د خلکو خیر دی غواړي، د خلکو هدایت دی غواړي، د خلکو د نیکۍ او د ښېګڼې دپاره د کار وکړي. نو دا هلته چې دا موجود دی دا باید موجود وي. که مرض موجود دی، ناروغي موجوده ده، نو دې خواته تداوي او ډاکټري او طبابت او صحت دا مسایل ورسره موجود دي. که داسې وی چې د امراض همداسې برصد به خود پرېښولی شوي وی، د علاج نه کېده او طب نه وی، ډاکټري نه وه او صحت مسایل نه وه، نو دا ناروغۍ خو به بس دا خلک ټول تباه کړي وی.
ځکه چې یو ځل ناروغي عامه شي بیا ټول خلک به دې اخته کېږي. موږ او تاسو یو مرض هغه امراض لرو، هغې ته وبا وایي. وبا هغه مرض دی چې د خپل حد نه وځي، د خپل کنټرول نه وځي، یو دم عام شي، ټول ښار او هر څه په لاس واخلي. که دا امراض همداسې بې سرپرست او بې حده او بې جلوه پرېښول شوي وی، د انسانان به یو هم په دنیا کې نه وی پاتې، ټول به مړه وي. خو د دې په خوا کې چې ناروغي او هغه شته، دغسې ورسره علاج هم شته، دا چې تداوي هم شته، دا چې طبابت او صحت دا مسایل هم شته. نو په خیر او شر کې هم دا مسله ده. که د شر داعیان شته نو د خیر داعیان باید موجود وي چې هغوی دې ته روبالي. نو الله پاک عز وجل دغه شی په انسانانو د درېیم خبر اهمیت دا دی. دی موږ ته چې فطري خبره ده او انساني فطرت دی. یو سړی دی په لاره کې هلته ګوري کوی دی، ګړنګ دی، هلته خطر دی، هلته اور دی، هلته مار دی، هلته د خطر شیان دي. یو سړی چې په لاره کې روان وي چې داسې څوک وګوري چې سترګې ونه لري یا بیچاره تکلیف ولري، معذور وي، نو هر څوک چې داسې دستي خیز پرې کوي سړی د هغه نه وباسي. یو سړی د ګړنګ نه لویږي دی، یو سړی هلته موټر را تیز را خلاص دی او یو ماشوم ورته ولاړ دی، یو وډون ورته ولاړ دی او دا موټر په دې راخېږي، نو هر څوک چې هلته موجود دی خیز پرې کوي سړی راجع کوي. دغسې که یو سړي، ساده مثال، یو سړي په خپل بازار کې یا په دوکان کې یو شی اخیستی یا بوره یا پرزن بل شی او دی پاکټ کې لاس کې نیولی، دا پاکټ لاندې سوری وي، دې سړي خو ورته فکر نه وي چې څه خبره ده، خو خامخا هر سړی چغه پرې کوي چې او پلانکه هغه ستا پاکټ او دا خلطه سوری شوې د لاندې شیان ته نه تویږي. دغسې که خیال یې موږ او تاسو په دې بایسکل باندې موټر باندې سړي ځان ته شاته شا اچولی او هغه سوری شوی یا تیل ته نه بهیږي یا موبلایل ته نه بهیږي، نو هر سړی ورته بیا اواز کوي چې ودرېږه، دا د تا د موټر موبلایل تویږي یا د تیل تویږي یا دا شی چې د بیرون اچولی ډاله کې د دې نه څه شیان سوری شوي بیرون ته نه تویږي. نو دا یو انساني فطرت دی او د انسانیت تقاضا او غوښتنه هم دا ده چې د خلکو سره دې کومک وشي. اوس تاسو فکر وکړئ، یو سړی موږ د ګړنګ نه ساتو، د اور نه ساتو، د مار نه ساتو، د موټر نه ساتو، شیان ته نه په لاره کې تویږي او 2 روپۍ 3 روپۍ به تاوان وي، هغې نه ساتو، چغې ورته وایو. نو هغه کسان چې هغه په فتنه او فساد او په شر کې اخته کېږي، آینده دوزخ ته ځي، آینده د مشکلاتو تکلیفونو سره مخ کېږي. آیا دا په موږ حق نه لري چې دې سړي ته ووایو چې دغه لار چې تا انتخاب کړې دا غلطه ده، انجام یې هغه شاید ناکامي ده. موږ او تاسو دا استادانو دا خلک چې کوم یو دي خپلو شاګردانو ته بار بار دا تکرار کوو، دا خبره کوو چې ګوره تاسو دلته فیس ورکوئ، دلته ځئ راځئ، د مور و پلار د کار نه م ځان ایستلی دی او د سبق ته م ځان وقف کړی دی، نو کم از کم دونه خو وکړئ چې هغه څه چې تاسو خرڅ کوئ، څه مصرفوئ او د مور و پلار چې ستاسو نه کومه توقع او تقاضا ده کم از کم هغه په نظر کې ونیسئ، که نه دونه خو یاد کړئ چې آینده کې د دې خلکو په خیر وخورئ. نو چې دغه موږ سره شته په زړه کې دغه مینه او محبت او دان او په اصطلاح سره ترحم دا را سره شته دی چې په خلکو لرو چې هغه بې ځایه ونه ځورېږي. نو کم از کم دا مسله هم باید سړی مد نظر ونیسي چې دا خلک چې آخرت ته ځي، دوزخ ته ځي، په اور په جهنم کې پرېوځي، مشکلات تکلیفونو سره اخته کېږي، نو کم از کم دا هم باید رابچ کړه. څلورمه خبره دا ده چې د انسانیت تر ټولو بهترین اشخاص په ټول بشریت کې او په ټول انسانیت کې چې تر ټولو غوره خلک دي، تر ټولو بهتر خلک دي، تر ټولو خاص الخاص چې ورته ویل کېږي، تر ټولو ممتاز خلک، الله همغه خلک د انبیاو په حیث باندې د دنیا ته د دې په خاطر رالیږلي چې دا خلک د شر او د فساد او د دوزخ او د تکلیفونو او مشکلاتو نه وساتي او ښه لارې ته راوړي. اوس ته فکر وکړه چې الله پاک د دومره انبیا علیه السلام چې تر ټولو بهترین انسانان، کامل ترین انسانان هغه انتخاب کړي او هغه دې لارې ته وقف کړي چې ګوره ستاسو کار د خلکو ته دعوت دی، خلکو ته به خیر رسوي، خلک به خیر لارې ته اړوي، خلک به د نیکۍ لارې ته اړوي، خلک به د آینده چې کوم یو مصیبتونه او تکلیفونه دوی ته په لاره کې پراته دي، کوم فتنې او فسادونه پراته دي، هغې نه به بچ کوئ او سمې لارې مستقیمې او لیغې لارې ته به راولئ. نو دا د ټولو انبیا علیه السلامو دا طریقه ده، هغوی ټول په همدې خاطر رالیږل شوي دي چې انسان د بدۍ نه، د شر نه، د فساد نه، د فتنې او د مشکلاتو نه رابچ کړي او په داسې لاره برابر کړي چې آینده پکې هغې کې خیر وي، آینده کې کامیابي، آینده کې بریا وي. نو د ټولو انبیا علیه السلام مشترکه وظیفه همدا ده، همدې په خاطر باندې الله پاک د خلک رالیږلي، هغوی قرباني ورکړي، هغوی تکلیفونه تېر کړي، وهلي خوړلي، ټکولي خوړلي، خو خپل دعوت یې کړی دی او هغه نه دی پرېښی. نو دی اهمیت شلو دا زه چې کوم صورت هره ورځ بار بار د هغه کې تکراروم درس کې، نو الله عز وجل فرمایي چې والعصر ان الانسان لفی خسر، زما د قسم یې په زمانه باندې چې انسان په تاوان کې ده، ټول انسانان چې څومره دي دا ټول په تاوان کې دي، الا الذین، مگر هغه کسان په تاوان کې نه دي. 4 صفات ښودلي دي، هغه کسان چې ایمان راوړي، نیک عملونه وکړي، وتواصوا بالحق، په حق باندې خلکو ته
نصیحت کوي، په خلکو نصیحت ورته کوي، خلکو ته د حق بیانوي، وتواصوا بالصبر او تواصو او امر کوي خلکو ته په چې باندې په صبر کولو باندې، چې دا تاسو به کومه لار روانې دا د ستونزو او د تکلیفونو لاره ده، په دې کې صبر استقامت پکار دی، دې کې حوصله پکار ده. نو که تاسو خیال دلته 4 شیان دی انسان د زیان او د تاوان نه د بچ کېدلو ښودل شوي په دې سورت والعصر کې، او هغه دوه پکې د دعوت پورې مربوط دي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان هغه وخت نجات پیدا کولی شي، هغه وخت کامیابېدی شي، هغه وخت د فلاح د بهبود په لاره تللی شي چې کله د تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وکړی شي. نو په دې صورت کې خو واضح بیان شوی ده چې ستاسو د زیان نه د بچ کېدلو، د تاوان نه د بچ کېدلو دوه شیان ایمان او عمل صالحات دي، او د دې سره خوا کې تواصوا بالحق تواصوا بالصبر دي. شپږمه خبره دا ده چې الله عزوجل فرمایي چې ما ته تر ټولو غوره خبره او ښه خبره او بهتره خبره دا د دعوت کوونکي خبره، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. الله پاک خپله فرمایي چې آیا تاسو په دې پوهېږئ چې تر ټولو غوره خبره، بهتره خبره، ښه خبره، نیکه خبره، خوږه خبره د چا ده؟ که څوک چا نه پوښتنه وکړي چې د ټولو ښه خبره د دنیا په سطح باندې چی ده، الله عزوجل فیصله کړې ده چې بهترینه خبره، خوږه خبره، نیکه خبره، ښه خبره چې ده هغه د دعوت الله خبره ده. هغه څوک چې دا کار کوي د الله په نزد باندې بهترینه خبره ده همدا ده. ومن احسن قولا، ډیر بهتر قول خبره د چا ده؟ ممن دعا الى الله، د هغه چا نه چې هغه دعوت د الله کوي. نو تر ټولو غوره، بهتره، ښه خبره، د کامیابۍ خبره او تر ټولو اعلی درجه خبره د داعي خبره شو. نو دا اوس څونه غټه خبره ده چې ستا قول د دعوت د الله په نسبت باندې تر ټولو بهتر مقام لري او تر ټولو بهتره درجه لري. نو دا د دعوت په سلسله کې دا شپږمه خبره پکې دا ده چې دا خپله دعوت چې دی دې ته ویل کېږي ام الحسنات. ام الحسنات دا موږ مور وایو، دا مور وظیفه د مور کار چې دی اولاد تربیه د اولاد زیږول. اوس معنا دا شوه چې دا دعوت چې کوم یو دی د ام الحسنات د حسناتو مور ده، معنا چې دا کار شروع شو دا اوس نور حسنات زیږوي، نور حسنات تولیدوي، نورې نیکۍ ځان ته راجلبوي. یو وړوکی مثال درکړم. امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې که چا ته ښه لاره وښودله او په نیکۍ باندې امر ورته وکړي او نیکۍ ته را دعوت کې، هر څونه عملونه چې دا سړی کوي تر ژوند د اخرې ورځې پورې په دې ټولو نیکو عملونو کې ورسره دغه سړی شریک دی. که لمونځ کوي هغه ته الله په خپل ثواب ورکوي، همدومره ثواب دې سړي ته ورکوي. که روژه نشي څومره چې روژه دار ته ثواب ورکوي همدومره دې داعي ته ثواب ورکوي. که هغه حج کوي څومره ثواب چې حج والا ته ورکوي همغونه دې داعي ته دا چا چې دعوت کړی دی ده ته ورکوي. نو تاسو نه فکر وکړئ دا څومره غټه خبره ده چې دغه څومره اعمال چې بل څوک کوي چې تا نیکۍ ته را دعوت کړی دی، تا اسلام ته را دعوت کړی دی، تا شریعت ته را دعوت کړی دی، هغه دې په لمانځه، په روژه، په زکات، په حج، په دې حسناتو، تلاوت، ذکر او اذکار دې شیانو باندې بلد کړی راوستی دی، هغه دې ورته ښودلي دي. نو دا څومره ثوابونه چې دی ګټي همدومره ثوابونه الله پاک تا ته هم درکوي بدون د دې نه چې هغه نه کم کړي، همغه شی تا ته درکوي. نو اوس دا ام الحسنات شو. دا اوس بل شی نشي کېدی که ته زر لمنځونه وکړې، زر لمنځونه، خو د بل چا د لمانځه ثواب نشي ګټلی. که ته زر روژې ونسې د بل چا د روژې ثواب نشي ګټلی. که ته زر حجونه هم ځان ته وکړې د بل چا د حج ثواب ځان ته نشي ګټلی. که ته هر څومره تلاوتونه وکړې د بل تلاوت ثواب ته نشي ګټلی. که ته هر څومره ذکر وکړې د بل چا د ذکر ثواب نشي ګټلی. خو دعوت داسې یو شی دی چې هر څوک عمل کوي او تا را دعوت کوي ښې خبرې ته، نو بس د هغې کې په عمل کې تم شریک شوې. هغه چې څونه لمونځونه کوي همغونه ثواب تا ته هم لیکل کېږي، څونه چې روژې نیسي همغونه ثواب تا ته هم لیکلي، څومره چې حجونه کوي، عمرې کوي، تلاوت کوي، ذکر کوي، اذکار کوي، نور حسنات، صدقات، خیرات دا ورکوي، دې ټولو کې باقاعده ته ورسره 100% شریک. یعنی که هغه ته زر ورکوي تا ته هم زر درکوي، که هغه ته 10 زر ورکوي تا ته هم 10 زر درکوي، هغه ته 1 لک ورکوي تا ته هم 1 لک درکوي، د هغه نه کموي. الله پاک د خپلو خزانو نه بیا تا ته هم برخه درکوي. اوس تاسو فکر وکړئ داسې یو کار چې د بل چا ګټه سړی ځان ته راولي، دا څومره غټه خبره به وي چې به دا څومره هغه کې څومره تجاران دي او په دې ټولو تجارانو کې ته 100% ورسره شریک یې په ګټه کې. نو دا خپل تجار خو دونه ګټي چې خپله وي، خو د بل چا تجارت پیسې خو ځان ته نشي راګټلی، ځان ته نشي راوستی. د بل چا ګټه او کوم هغه چې دی دا خو ځان ته نشي راکولی ځان پسې. په دې دعوت کې غټه خوبي همدا ده چې نور چې څومره تجارتونه دي دا څومره ګټې دي د ټولو کې 100% ته ورسره شریک
چې هغه یو لک ګټه کوي تا ته به یو لک، هغه چې 2 لک کوي تا ته 2 لک، چې هغه 10 لک کوي تا ته 10 لک. نو ډېر بهتر د هېچا هم نه دی لیدلی چې داسې تجارت دی چې دا ټول ګټو کې د خلکو سره 100% شریکي، 2%، 3%، 10% دا به شریکي، کله هغه هم به تکلیفونه او مصیبتونه. دلته مفته ګټه تا ته راځي چې هغه هر عمل کوي تا ته ګټه راځي. نو دې ته ویل کېږي ام الحسنات، د حسناتو مور، د حسناتو زیږونکې. او دا صرف دعوت دی. په لمانځه باندې دا ګټه نشته، په روژه باندې دا ګټه، بل چا ګټه نشي راوستلی، خپله ګټه به دي خو د بل چا د لمانځه ثواب نشي راوستلی ځان ته، د بل چا د روژې ثواب ځان ته نشي. مګر په دعوت کې دا خوبي ده، دا ګټه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه ته فرمایي دی کله چې خیبر ته تلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ای علي ګوره فکر دی که چېرته ستا په لاس باندې او ستا په خبره باندې ستا په دعوت باندې الله پاک یو سړي ته هم هدایت وکړي، ته جنگ ته روان یې، جنگ کې خو طبیعي خبره ده چې مرګ ژوبله راځي، خو ده ته وایي چې که همدغه جنگ په جریان کې الله پاک ستا په لاس باندې یو سړي ته هدایت وکړي نو تا ته د سرو خانو نه ښه دی. بل روایت کې راځي چې دا کوم شی باندې لمر راخېږي دنیا معافیانه تا ته دا د یو سړي هدایت بهتر دی، ځکه چې دا سړی به څومره نیکیانې کوي، څومره هغه کوي، د ټولو کې ته ورسره باقاعده شریکېږي. نو دا ام الحسنات، دا کوم دعوت چې موږ تاسو وایي دا ام الحسنات دی، او دا دومره ګټور شی دی چې د نور نیکیو جلب او توجه ځان ته کوي. بله خبره دا ده چې د دعوت کې یو غټه خوبي دا ده چې خپل داعي انسان چې کوم دعوت کوي دی هم اصلاح کېږي ورسره او نور خلک هم اصلاح کېږي ورسره. ځکه یو سړی بل ته لمونځ کوه لمونځ کوه بار بار، خو خپل ځان ته وایي چې بل چا ته وایي ځان ته ولې نه وایي. نو د دې دعوت په نتیجه کې که ته هر څومره لمونځونه وکړې، روژې ونیسې، زکاتونه ورکړې، دا کار وکړې، بل چا د اصلاح سبب نه ګرځې. خو دعوت داسې یو ګټور شی دی چې کله دې دا شروع کړې نو ته به خپله هم اصلاح شې، ځکه بل چاته چې په نیکو امر کوې نو ته به دستي خپل ځان ته، نو چې بل چاته یو ګوته نسي نو 4 ځان ته نسي. نو معنا دا شوه چې ته به اول دې ته متوجه کېږي چې ګوره بل چاته وایم نو هغه به خامخا دا وایي چې ته ما ته وایي دروغ مه وایې، ته ولې وایې، ته ما ته وایي چې ته رشوت مه خوره، ته ولې خورې، ته وایې چې غلطي مه کوه، نو ته ولې کوې. نو طبیعي خبره دا ده چې دعوت په نتیجه کې غټه خوبي دا راځي چې خپله هغه څوک چې داعي دی هغه هم اصلاح کېږي او هغه چا ته چې دعوت ورکړي هغه هم اصلاح کېږي. نو د طرفه اصلاح په دعوت کې منځته راځي، بلکې یو حلقه غوندې جوړیږي چې دا دعوت هم داسې ورو 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 خپرېږي، دا چې حلقه پراخېږي بیا اخره ډېره غټه نتیجه په منځ کې راځي. بله خبره دا ده چې دعوت په نتیجه کې انسان خپله اصلاح شو، د دې نه وروسته د خپله هغه نږدې ټولنه چې کومې ده هغه اصلاح کېږي، او کله چې دا ټولنه اصلاح شوله د دې اصلاح په نتیجه کې بیا څه منځته راځي، د نظام چې کوم یو دی دا اصلاح کېږي، او د نظام د اصلاح په نتیجه کې یو داسې یو هغه منځته راځي چې هغې ته عادل او صالح نظام ویل کېږي. نو په دې خاطر باندې دعوت په نتیجه کې دا منځته راځي. موږ تاسو ویلې چې دعوت یو د هغه مهمو بنیادي ارکانو د اسلام نه دی چې د دې په نتیجه کې الله پاک عزوجل د نظام او د اجتماع او د ټولنې د افرادو اسلام منځته راوړي. ټول انبیاء علیه السلام د دې دعوت په خاطر باندې الله پاک را لېږلي دي. او بل دا ام الحسنات د نورو نیکیو زیږونکې ده، د نورو خلکو چې کوم نیک عمل دی په هغې کې ادعایي شریک کېږي. نو داسې کار بل نشته چې د نورو حسنات او د نورو نیکۍ د ځان ته را، بلکې د نورو تجارتونو ګټه د ځان ته را جلب کړي. صرف دا دعوت کې دا خوبي ده. نو الله عز وجل دې وکړي چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو د دعوت باندې، او دا نورو خلکو ته هم ورسو او نورو خلکو ته وکړو چې په نتیجه کې د یو د بل په نیکیو کې سره شریک شو. څومره نیکۍ چې یو کوي بل ته ورشي، بل ته ورشي، بل ته ورشي، او بالاخره دا ټوله ټولنه، دا ټوله اجتماع او دا ټول نظام اصلاح شي، او بالاخره په نتیجه کې یو عادل او صالح نظام موږ ته الله پاک راکړي چې په هغې کې د ټول انسانانو بلکې د حیواناتو او نباتاتو د ټولو خیر پکې وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.